یو سړی وایي زه پر لار رهي وم چې یو چا د شا له طرفه د پښې پر پونډۍ په لکړه ووهلم. ما ته ډېر قهر راغلی او ډېر ژر مې ورته وکتل چې دا څوک دی او ولې یې ووهلم. خو ومې لیده چې دغه وهل د یو ړانده سړي په هغه لکړه سره و چې لار یې په پیدا کول. زما هغه د قهر او غضب شعور د رحم او شفقت په شعور سره بدل سو او هغه ړوند سړی مې تر لاس ونیوی او هغه د مقصد ځای ته مې ورساوه. د دغې واقعې څخه دا معلومه سوه چې د انسان شعور هغه وخت فرق او تغییر کوي چې د پیښو او واقعاتو په اړه د فهم او تحلیل تغییر وکړي. تاسې پوهیږئ چې موږ به پر هغو خلقو څونه ظلم کړی وي چې موږ د هغوی په قصد او مقصد نه یو پوهېدلي او فیصلې مو پر را ایستلي دي. نو د دې دپاره چې ظلم دې نه وي کړی او پر خلقو بدګمانه نه سې، باید د کارونو په اړه ډېر ژر حکم او فیصله ونه کړې.